کومه ښځه چې په داسې حال کې عمري چې خپل خاوند ترې راضي او خوښ وي هغه ښځه جنتي ده. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې مو تاسو ته ډېرې ښې خبرې او غوره ویناګانې راغونډې کړي دي. په دې هیله چې دا به ستاسو لپاره ډېرې ګټورې تمامې شي، نو ویډیو درسره خامخا تر اخره وګورئ. څوک چې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره تواضع او عاجزي وکړي، الله جل جلاله به یې سرلوړی او عزتمن کړي. کوم قوم چې په قرآن شریف عمل وکړ، الله جل جلاله به یې سرلوړی کړي، او کوم قوم چې عمل نه پرې کوي هغوی به ذلیل او سپک شي. پهلوان او بهادر هغه نه دی چې په بل چا حمله وکړي، بلکې په حقیقت کې پهلوان هغه څوک دی چې د غصې او غضب په حالت کې ځان په کابو کې وساتي. کومه ښځه چې په داسې حال کې عمري چې خپل خاوند ترې راضي او خوښ وي هغه جنتي ده. دنیا د مؤمن لپاره د زندان په شان ده او د کافر لپاره د جنت په شان. الله تعالی جل جلاله ستاسو شکل او مال ته نه ګوري، بلکې ستاسو زړونو او عملونو ته ګوري. هغه څوک زموږ له ډلې څخه نه دی چې په وړو ماشومانو شفقت نه کوي. قهر او غصه د شیطاني اثر نتیجه ده. شیطان له اور څخه پیدا شوی دی او اور په اوبو سره له منځه وړل کیږي. نو چاته چې درد یعنی غصه ورسي، هغه د خپله غصه د اوداسه په کولو سره ختم کړي. ایماندار او رښتیا ویونکی تجار به د قیامت په ورځ د انبیاو او شهیدانو سره راپورته کیږي. نیک او شریف انسان د علم په واسطه متواضع ګرځي او شریر انسان متکبر. د علم له کبله هیچا هم د خدای دعوا نه ده کړې، خو د مال او دولت له کبله ډیرو کسانو کړې ده. علم د پیغمبرانو میراث دی او مال د کفارو لکه فرعون او قارون. په چا چې نصیحت اثر نه کوي د هغه زړه له ایمان څخه خالی دی. الله جل جلاله واحد او لا شریک ګڼل، په ژبه اقرار کول او د شریعت د حکمونو فرمانبرداري کول د کامل ایمان نوم دی. د رښتیني ایمان نښه دا ده چې د خطر او ویرې په حالت کې د حق خبره وکړي. د اسلام د غربت زمانه هغه ده چې د دین عالمان د دنیا عاشقان شي. دوستانو دا هغه معلومات چې تاسو ته مو راغونډ کړي وو، په دې هیله چې ستاسو به خوښ شوي وي او ستاسو لپاره به ګټور تمام شوي وي. تاسو به ترې څه زده کړه کړې وي، نو مهرباني وکړئ ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او زموږ د چینل نه هم خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. که غواړئ تاسو ته نورې هم دغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو، نو زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو در نه اجازت غواړم. د الله په امان.